السلام علیکم دوستانو، شیردل تخنیکی معلوماتی چینل ته ښه راغلاست. الله تعالی دې وکړي د صحت او عافیت جامه پتن ولرئ. زموږ د نن ورځې ټاپک او موضوع دا د 3 فیز موټر د ریټینګ فارمول پر رابطه باندې ده. دوستانو، تاسې څنګه کولی شئ د 3 فیز موټر کرنٹ ریټینګ معلوم کړئ؟ د دې لپاره په انټرنیشنل سطح باندې دوستانو خپل فارمول موجود دی. نو راځو دوستانو د 3 فیز موټر د کرنٹ معلومولو فارمول ته. کرنٹ از ایکل ټو پاور ډیوایډډ بای √3 ملټیپلای وولټیج ملټیپلای پاور فیکٹر. یعنی دوستانو کرنٹ مساوي کیږي پاور تقسیم پر √3 ضرب وولټیج ضرب پاور فیکٹر باندې. نو دوستانو دا و د 3 فیز موټر فارمول. راځو دوستانو √3 مساوي کیږي د 1.32 سره. نو راځو دوستانو د فارمولو د اجرا کولو عملی طریقې ته. مثلا دوستانو زمونږ سره یو موټر دی چې 3 فیز دی او د دې واټ دی دوستانو 2.2 کیلو واټ. د دې د وولټیج اندازه ده 415 وولټه او د دې پاور فیکٹر دی 0.8. نو مونږه څنګه کولی شو د دې کرنٹ ریټینګ یعنی امپیر معلوم کو؟ نو دوستانو اول به تاسې کیلو واټ دا به په واټ باندې واړوئ. 2.2 کیلو واټه دا به ضربو دوستانو په 0 واټه کې. نو موږ ته په لاس باندې راځي مساوي کیږي دوستانو د 2000 او 200 واټه سره. د دې نه وروسته بیا دوستانو موږ 2200 واټه دا به تقسیموو په √3 یعنی 1.32 ضرب دوستانو وولټیج چې زمونږ د وولټیج اندازه ده 415 ضرب دوستانو پاور فیکٹر چې مساوي کیږي د 0.8 سره. نو دوستانو د 2.2 کیلو واټه 3 فیز موټر ریټینګ کرنٹ دوستانو دا مساوي کیږي 2200 تقسیم دوستانو په 500 او 15.08 باندې. نو د 2.2 کیلو واټه 3 فیز موټر کرنٹ ریټینګ مساوي کیږي د 5.2 امپیر سره. دوستانو په دې طریقه باندې تاسې کولی شئ د هر قسمه 3 فیز موټر کرنٹ ریټینګ چې کوم دی فارمول دا چې دی محاسبه کوي او دې ته امپیر معلوم کوي. نو دوستانو زموږ د نن ورځې ټاپک او موضوع همدومره وه. که غواړئ د بر تخنیک څخه ځانونه برخمن کړئ او خپل هر قسم برقي وسایل په خپلو کورونو کې ترمیم او جوړ کړئ. دوستانو که زما چینل مو نه وي سبسکرایب کړی زما چینل د سره سبسکرایب کړئ او که دا ویډیو مو خوښه شوې وي در سره لایک او د خپلو ملګرو سره شیر کړئ. دوستانو ستاسې د توجه او لیدو څخه یو نړۍ مننه. السلام علیکم.